حضرت مفتی محمد شفیع عثماني صاحب رحمه الله یو کتاب دی هغه په هغه کې د زنا اسباب لیکلي دي چې د زنا کولو سبب څه وي. نو په هغه کې یو غټ سبب دا لیکلی دی چې د ناخوښ ودونه ورکول کېږي. نه د لور د جذباتو خیال پکې ساتله کېږي، نه د زوی د جذباتو خیال پکې ساتله کېږي. چې د ناخوښ ودونه یې ورکړله ورویې کړله نو د وجې څه بیا د هغه په زړه کې د هغه ځای د کولو کوشش پیدا سي کوم ځای کې چې د خوښه بیا خو واده کولی نه سي، واده خوا دې سوی دي نو بیا الله دې نه کړي، الله دې نه کړي بیا داسې خپل مخ او خوله په تور کړي. نو د مور و پلار ته پکار ده چې کله دومره غټه فیصله ته کوې د خپل اولاد د مستقبل د ټول عمر بلکې ټوله ژوند فیصله کوې نو لږ خو د دوی د جذباتو خیال پکې وساتئ. موږ پښتانه خو دې الله معاف کړي چې دا معلومه سي چې د دغه نجلۍ پلانۍ څوک خوښ دي بیا خو مړې پر کوي ورکوي. یا که یو هلک دا وویلې چې دا ځای زما نه ده خوښ، زما په فلاني ځای کې خوښه ده، مور و پلار څه ورته څونه وایي بې شرمې زمانې ته راووت، څونه بې حیا زمانې ته راووت، څنګه وایي ته په خوله وایه، څنګه وایه. ګوره عزتمنو، ما یو کتاب کې وکتل په هغه کې لیکلي وو چې موږ په کوم ځای کې چې شرم کول پکار دي په هغه ځای کې بې شرمي کوو، چې کوم ځای کې بې شرمي کول پکار دي په هغه ځای کې شرم کوو. بیا کتاب دا یو واقعه لیکلې وله، دا کتاب واقعه درته نقل کوم. وایي یو سړی په خپل بیټه کې ناستې، مېلمانه ورسره ناستې، لور یې راغله. بیا د بیجې ډېر معافي هغه لور یې لاندې پاجامه نه وه اغوستې. نو پلار په نارې کې ول زوی دا پاجامه دې ولې نه ده اغوستې، دا پرتوګ دې ولې نه دی اغوستې. هغې لمون راپورته کړه پر سترګو یې ونیو. نو پلار یې ورته وویل زما لور دا یې ژی یې کېږي، داسې شرمېله ده. نور ورته ویل خو چې مخکې لا ښه اوس خو هر څه په ښکاره کړه. نو موږ د شرم په ځای کې چې د بل نامحرم ته ګورې، پردي زنانو ته ګورې، د پردي زنانو عزتونه اخې، په هغه ځای کې بیا شرم نه وي، په بې پردګي کې شرم نه وي. ټوله نامحرم سره راجمع سوي بانډارونه او ګپې سره کوي، په دې کې شرم نه وي. لیکن که د حلال نکاح نوم په خوله کې واخلئ وایي دونې بې شرم سو. د نکاح نوم اخیستل، د واده نوم اخیستل دا عین د ایمان علامه ده. دا سړی خپل ایمان کاملوي. نو زه دې مور و پلار ته وایم چې تاسې د اولاد په زنا کې شریکان مه جوړېږئ. یعنی داسې اسباب مور ته پیدا کوئ چې خدا ناخواسته هغه بیا داسې کارو ته مخه کړي. لږ د دې رایه اخلي، لږ د دې څه مشوره اخلي، لږ د دې جذباتو خیال پکې ساتي، ان شاء الله تعالی بیا به دا ستړي نه وي.